وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي عنها روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے من التمس رضا الله بسخط الناس چاچی لټول رضا د الله او خلق ناراض کړو یو سړی دی په دین باندې عمل کو په یو خبره باندې عمل کو چې الله وتخوري دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتخوري د خلکو دا نه وخه یو مثال په واضح حواله یو سړی دی په کور کې ډیش دی او د ټول کور ولا د خوخته چې د ډیش دی ای د ډرامې منګورو د ډمان منګورو او نیمه ولدا ور کړې من خبرونه ګورو دې سړی چې په دې کور کې دی د ټي وي د ډیش ختم کو الله راضي کو خلک یې سکړو ناراضه کو نتیجه ووره دا کوم چې دي سي غریبانان د یری نمړ شو خصوصا غوي ته رضي الله عنه وارضى عنه الناس الله به راضي دا ټول غټه فائدہ دا وشو دې کار سره څوک راضي شو الله دویم دا زړونه خدای الله په لاس کې دي کنه د الله په دوه ګوتو کې د ټول مخلوقاتو د زړونه او د انسانانو د زړونه الله به داخله کوم د دین راضي او دې ډیر شي د کوڅه سره په کور کې دغه نظام لاګو کې وي دښمنی ټي وي یو څو ورځې چې کوم د خپل خپلوان بي دیني د خپي به ورځ دي سره چې ټول د دین سي شي راضي شي او د پر دعاګانې کوي یره پلاني سره الله خو کی الله دې وبخي کمړي الله دې وبخي هغه د قدم چې کړه خلک ته راضي شي او الله ته راضي شي ومن التمس رضا الناس بسخط الله او چاچی خلق راضي کړو الله ناراضه کو سخط الله عليه د ټولنا اولنی سزا الله ته ناراضه شو او الله ته بغوسه کی شو کوم یو سړی دی یو طریقې زده کړې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابته عملی بو کو خلکو ته وابي تغنی مسلې شروع کړې تاسو خبرې دي چې اولیاء الله نه منکر شوی او تعویذونه دي پرې خودو او زمونږ د پلار نکه جو کافران وو د غریب په یره کې راغې دباو کې راغې وینه نه نه هر سمنم تعویذونه مشتیو د بدعت او خرافات مشتیو تاسو د ګړي وډي مشتي په دې چې د خلک راته نقصان راونه رسي او دویم د چې څوک مو د جیدات نه بے دخل نه نو خلک راضي کړو الله یې سکو ناراضه کو سزا ده الله ته ناراضه شو الله ورته غوسه شو کامیابی به سره به کم ځکه عمومي او دویمه دا ودی ته ګوري واسخط عليه الناس او الله به خلکو د زړونم د دنه واړی د خلک بم د دنه ناراضه د یویم نشو کړ الله ته ناراضه ها مخلوق ته ناراضه او چې الله دې راضي کو الله هم راضي ها مخلوق هم راضي د نشنا حدیث ته دا معنی یاد کی د ترجمه یاد ساتي اسانه خبره ده چې الله راضي کو او خلک خپکړو ناراضه کړو الله به راضي شي او دا خلک به سکی راضي کی او چې الله ناراضه کو خلک راضي کړو نو الله خو ته ناراضه شو الله ورته بغوسه شو او دا خلک به سکی دا به تم ناراضه کوي ځکه چې تل غزلو د الله په لاس کې الته زلو چې په لاس کې هغه الله په لاس کې ډیر موږ دي سي دي بلکې زموږ به خپل تجربه ده هغه خلکو چې قسم خبري به موږ بشي کړی دي کنزلي او بدر دي او دشمنیان او هر څه او دې څه وخت راغلي چې هغه خلک الله سبحانه وتعالى ملګری کړی دي وجداو چې په هغه ټیم کې موږ د نرمي ونه کړه چیرې د خدای خلک خبرکی د قران او حدیث بیانول پرې ده نه خلک خبرکی د قران او حدیث بیانوا نو خلک خو الحمدلله هغه چې دشمنان کوله غرضی شي دي او الله دې زمونږ ناراضي شي نو حق بیانول او په حق باندې عمل کول او د الله دین د چا د پاره نه پرې ده حکمت د جدا مسله ده
حکمت او خیسته طریقه دا جدا ده خو الله بالکل ناراضه کول دا جدا مسئله ده و دیل با دا حکمت نم نور که استا مور پلار پا دی خپا کی چی تا گیره پر خو دیده اس که دا ترازی که الله با ناراضه که جلتا خو الله حکم دی گیره ببرید نو تبو دیل دا حکمت نم نور که چی دا خو مور پلار دی و مشران دی و خپا کی گی و ابلوزمی و یو کس خبری اوریدی دین مبارکی خبری کی ناشنا خبر هر سړی دین مبارکی خبری کی بیا خصوصا زنگ په دې ملکونو کې نو دا غنی یو د تپوسو شو چې یو سړی دی او مور پلار وته دا وایي چې ته عمرې له لاړ شي نو تصویران به وباسې موږ له براولي لکه احرام کې چې نن سبا رواج دی خو نو دی به څه کوي وایي دی به د مور پلار خبره مني دلیل څه دی وی الله وی چې د مور پلار ومنئ ناشنا وخت او زمانه ده د خلکو ذهنونه څنګه جوړ شي او یو هر سړی د مفتی په منصب باندې کېناست هر سړی د مفتی په منصب کېناست فتوی شروع دی فتوی ته وګور لکه ولي الله وی چې د مور پلار منئ خلو صحیح شو مفتی صاحب ته خو دې ته مو ګوره کنه چې هلته یو قانون دام بیان شوی دی چې د مخلوق خبره به نه منلی کېږي چې کله د خالق خلاف وي نو ته په دې نه یې پوهه په اصل کې اوس مور پلار راضي کې الله ناراضه کې دې نه به د حکمت نوم ورکوې نه حکمت دې ته وایي چې مور پلار دا خبره سپا یاد ساتئ چې ګیره خریل وړه کول دا زما په دین کې نشتی بیا حکمت لراشه ته زمونږ پلار یې ته مور یې مونږ ستا قدر او احترام کوو چې څه دي په کار یې هغه کوو خو دې کې دله خبره نه منو خفه نه شي دې ته څه وایي اوس دې ته حکمت وایي الله چې راضي شو او هغه ورځ نږدې ده چې دا مور پلار به دې څه شي دوی به تم راضي شي الله دې زمونږ نه راضي شي